وسه راځو د پروګرام بل شاعر طرف ته چا چې د پښتو لپاره ډېر خدمت کړی دی، د پښتنو خدمت یې کړی دی. د مرام لارې په دغه نوم یو د پښتو کتاب هم چاپ دی. شمشاد ماجوکوال هغې له بلنه ورکومه په دغه یو ټپه باندې چې قرآنه مه راپسې کېږه چې زورور دې راکوي زه به دې خورمه. چې د یو بل سره جنګونه نه وي، چې د یو بل سره جنګونه نه وي، بل چې د سره دا غمونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، چې یوه مینه محبت وي دلته، هر ځای خلوص او صداقت وي دلته، ځانځاني نه وه، یو وحدت وي دلته، چې دا دوکې او فریبونه نه وي، چې دا مرګونه او قتلونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، او نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه، نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه، نه د نیکۍ کارو په نیت د جزا، او نه د چې رازق یو څه غم د سزا. یو چې د تمې جنتونه نه وي، بل دا د یارې دوزخونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ، او چې یو تر بله زارېدلو پکې، چې یو تر بله زارېدلو پکې، بس خوشحالي وه خندېدلو پکې، زمونږ یو کور وي اوسېدلو پکې، چې دا واړه واړه کورونه نه وي، بل دا غټان او محلونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر الله. او دا ښکته پورته د پنسو خبرې، دا ښکته پورته د پنسو خبرې، د قسم قسم عقیدو خبرې، چې نه وي دا د وسوسو خبرې. بس یو مسلک وي، مسلکونه نه وي، په یو اسلام کې مذهبونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر ښه دی، ډېر زبردست دی. او څومره به ښه وه مجبورۍ چې نه وي، د هډوکې تندې مفلسۍ چې نه وي، دا غریبي او بېوسۍ چې نه وي، نو چې سرمایه او جاګیرونه نه وي، چې د غلام آقا سوچونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. نو داسې نظام له راوستو دپاره، د انقلاب د لیونو دپاره ځان ماجوکوال شه دې جذبو دپاره، خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه دې وي، او منځ کې دا پولې او حدونه نه وي، سرحدونه نه وي، بس چې ټوله دنیا یو شان وي. نو خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه نه وي، منځ کې دا پولې او حدونه نه وي. کاش چې یو دغه شان دنیا وي زمونږ. ډېر